د افغان پاله پښتون پاله ملګرو نه مې هیله ده د مشرانو د کشرانو نه چې نور دغه خبرې پرېږدئ چې دښمن ته وایي چې څومره سرونه پکار دي، څومره وینې پکار دي، څومره بندیان پکار دي، سلګونه زلمیان په یو ورځ ووژنئ خو موږ خپل حق غواړو. دا د بې ننګۍ دا د بې غیرتۍ خبرې نورې پرېږدئ. زما په اند باندې په جنت کې به د افغانانو قدر په ټولې نړۍ کې مسلمانان چې راټول کې دومره شهیدان به نه وي لکه څومره چې پښتانه افغانان دي. نن شهیدان بس کوي، نور غازیان ورکوي، توره په لاس کې راواخلئ، خپل حق په زور باندې خپلو، خپله خاوره خپل ولس په خپل زور باندې نور را خپلو. دا د بې ننګۍ د بې غیرتۍ خبرې به نورې نه کوو چې څومره سرونه م پکار دي. زما په اند باندې ډېر زیات سرونه م ورکړل. نور دا ژړاګانې، نور دغه کونډې، نور دغه یتیمان بس کړئ، نور یې نه ورکوو. نور موږ خپل حق په زور باندې اخلو، په توره باندې اخلو، که په هغې کې بیا هر څومره سرونه لاړ شي لاړ دې شي.